قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية. وأيضا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشرف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زما قابل قدر معزز سامعين أقارب مشران وكشران داكم آيات كريمة چماس تاسو پوڑان دی عرض کر. اللہ جل شانہ بخبل کتاب کی فرمائی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ جل شانہ فرمائی چما انس او جن دے پیدا کرائی مگر دخبل عبادت دپارا بھی پیدا کرائی. خالق لا یزال فرمائی چما انسانان او پیریان بھی پیدا کری مگر دخبل عبادت دپارا بھی پیدا کری دخبل حمد دپارا بھی پیدا کری او دخبل صلاة دپارا بھی پیدا کری. باید من او تاسي دا الله جل شانه بكاملة او مكملة توقف العبادات وكو يو داس عبادات وكو الله جل شانه رانا برازشي او دا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك روح رانا بفشالشي زكى نبي عليه الصلاة والسلام مبارك فرماي وإجماع تستاسو أعمال بيش كوليشي وإكلا تاسو أعمال كريمي وهقباني زحمت الله تعالى وايما زهقباني خوش عليك أو شكر بأباسم أو كلا تاسو بد أعمال كريمي بياز تاسو دا تنقد استغفار أو تنقد بخليكم دا الله جل شانونا داهم يوكسر شفاعات بينا تنقد بخلي شفد شفاعات دا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باید من او تاسي بعبادت اساسي ولکو موز بخبل وقت کی پجمی سر ادا کو دا بنوایو چی خوب رازی موز تا نشب پاسیره یا دا دین وجه را نقضاشو چی وید پاکی شوایو ما داستا وید پاکی کی دل داستا عذر بلی بلک ستا دا غفلت لوجه تار موز پاکی شوایی دا کچر دا عذر همشی بیا هم دا موز دا پریخودو اجازه نشتا دا موز دا مافکیدو اجازه نشتا زکا زمون دا فقی او مسئله دا ویکا یوسوک شدید بیماروی سخت بیمار وی پولانا مزنشی کولی وی حق دی خیر دی پناس دوکی وی کچر دی پناس هم نشی کولی حقین هم سخت بیمار وی شدید عذر لری وی خیر دی بیادی پتکیابا نموزوکی یا دیو عرف دا مزوکی وی کچر دی داسی هم نشی کولی وی خیر دی بیادی پملاس دوکی. نو کله چې یو انسان شدید عذر ولري نو هغه د موز د پرېښودو اجازه نشته بیا ولې موږ او تاسې نه د یو خوب له وجې موز پاتې کېږي یا د دې د وجې نه چې اودس مو نشته اوس اودس وکوی شي یخني ده. نو معزز دا زموږ او ستاسو کمزوري ده. الله جل شانه دې موږ او تاسو نه دغه کمزوري وباسي. مفسرين كرام وروايات على قلبي وكلت الله جل شانه ده حضرة آدم عليه الصلاة والسلام مبارك بالتخليق يا ده بيدايش إرادة وكذا الله جل شانه حضرة إسرائيل عليه الصلاة والسلام مبارك دي أمر وكو چلارشا دنيا تا دي دنيا دي زمكنا خاورا راولا كلت حضرة إسرائيل عليه الصلاة والسلام مبارك دنيا تراغي دي دنيا دي زمكي دي سمي خاورا رواقصلا تقريبا شبيترنگ او مختلف دورونو ولا خاورا وكذا چې دغه خاورا حضرت عزرائيل عليه الصلاة والسلام مبارك راولا الله جل شانه امر وکړ چې دا په مختلفو اوبو باندې دینه خټه جوړه کړي وکړه چې دغه خټه جوړه کړه نو حضرت اله العالمین د دینه حضرت آدم عليه الصلاة والسلام جسد مبارک یې جوړ کړ بیا دغه جسد د جنت په دروازه باندې کېښودلی شو فرشتو ورته په کتو کې تعجب کوي ځکه فرشتو داسې شکل او صورت ولا مخلوق هېڅکله هم نه و لیدلی نو کله چې دغه جسد د جنت په دروازه باندې کېښودلی شو
الله جل شانه ورته روح ور داخل کو روحي ور واچو كما يليق بشاني څنګه چې الله شان سره لایق او مناسب ده مغسي روحي ور داخل کو نو کله چې دغه روح د حضرت آدم عليه السلام پوز مبارک ته رسیږي نو حضرت آدم عليه السلام ته پنځه ورځي او کله چې دغه روح بیا ژبې مبارک ته رسیږي نو د مبارک د خوینه دا आवाज راوځي الحمدلله الله جل شانه ورته جواب کې فرمایي يرحمك الله الله جل شانه دې په تا باندې رحم وکړي او بیا ورته فرمایي اے ابو محمد یعنی آدم علیه السلام ما ته د خپل عبادت لپاره پیدا کړې د خپل حمد لپاره پیدا کړې د خپل ثنا لپاره پیدا کړې باید موږ او تاسو په عبادت کې سستی ونکړو د انسانیت د وجود په وخت کې د دایوي شیو چې صرف د عبادت لپاره پیدا کړې د خپل حمد او ثنا لپاره پیدا کړې دا ورته نو ویل شي چې د دې خوراک لپاره پیدا کړې یا د اسباب لپاره پیدا کړې یا د کاروبار او بزنس لپاره پیدا کړې بلکې صرف د دایوي شیو چې د عبادت لپاره پیدا کړې او ته د حمد او ثنا لپاره پیدا کړې